وای کده زر کاله شي زمدون اخیر مرګای دا مرګ ډېر بیړندای دا له دې فاني بازار نه تلون کار سړی دا مرګ ډېر بیړندای دا که کارون ډېره دنیا وه پاتې نشه او د فرعون دغدغه وه پاتې نشو تفی و فجارو څومره لوی غره یې بټو څومره دروازه وه پاتې نشو ابوجهل ویله چې ما نه هوښیار نشته اوه ماشومانو په حمله وه پاتې نشو نمرود څومره حکومت حال واخله له ګوډ میاشتې پوره وه پاتې نشو د حامان او د شهداد پوښتنه وکړه له ګوډ میاشت د تمام ژوند یې ټیکه وه پاتې نشو هو شیره ملا په شعرو چې دوکه نشي شاعري رحمان بابا وه پاتې نشو که د زر کاله شي زمدون اخیر مرګای دا مرګ ډېر بیړندای دا له دې فاني بازار نه تلون کار سړی دا مرګ ډېر بیړندای دا دا دنیا غداره ده مکر کړي مکاره ده نه کوي وفا چا سره ډېره بې اعتباره ده دا د چا نه خپلېږي دا جهان پردای ده مرګ ډېر بیړندای ده سلطان سکندر غوندې لوی لوی بادشاهان تلي دې نه د نمرود غوندې غټ غټ بدماشان تلي له دې جهان تلای کارون ډېر خندنای ده مرګ ډېر بیړندای ده هو که د زر کاله شي زمدون اخیر مرګای دا مرګ ډېر بیړندای دا یو لک څلرویشت زره چې کم زیات پیغمبران تلي دې نه باباګان د ډېرو خلکو پرې نکان تلي په ډېرو خلکو قبر جوړ نن پرونای ده مرګ ډېر بیړندای ده ګوره شیره ملا د محبوب څلور یاران تلي دې نه د حسن غوندې حقیقي شاعران تلي مرګي ډېر تیز کړای هر چا تار کلای ده مرګ ډېر بیړندای ده هو که د زر کاله شي زمدون اخیر مرګای ده مرګ ډېر بیړندای ده